السلام علیکم قدرمن دوستانو، آیا کله مو هم د ژوند د ارزښتونو په هکله باندې اورېدلی دي؟ آیا تاسو هم د خپل ژوند لپاره ارزښتونه لرئ که نه؟ او دا پکار ده چې هر انسان د خپل ژوند لپاره واضح ارزښتونه ولري او هغه ارزښتونه هم باید د کاغذ مخ باندې لیکلي وي او د هغه ارزښتونو په اساس انسان مخ ته لاړ شي. لکه څرنګه چې یو سیول انجینر یوه ودانۍ جوړوي، هغه ودانۍ انجینر د نقشې له مخې نه جوړوي. داسې به هیڅکله هم نه وي شوي چې یو سیول انجینر یو ودانۍ جوړه کړي پرته له دې چې هغه نقشه په کاغذ باندې لیکلې وي، پرته له نقشې څخه مکمل ودانۍ هغه جوړه کړي. حتما نقشه جوړوي ورته، د نقشې له مخې نه مخ ته ځي، بالاخره هغه ودانۍ جوړیږي. نو انسان ته هم پکار ده چې د خپل ژوند لپاره واضح ارزښتونه ولري چې زما لپاره په ژوند کې څه مهم دي، د څه دپاره پیدا شوی یم او کوم کارونه باید سرته ورسوم. او دغه ارزښتونه باید هر انسان د خپل ځان لپاره په یوه کاغذ کې ولیکي او هغه په ورځني شکل باندې تعقیب کړي. کله چې ورځ اخر کیږي هغه ارزښتونه ګوري خپل لیست چې نن ما کوم ارزښت تر کوم حده رسولی دی. دغه دوه ارزښتونه د هر انسان د ارزښتونو په لیست کې باید شامل وي. لومړی ورزش کول. ورزش یو له هغه مهمو ارزښتونو څخه دی چې د انسان په ژوند کې ډیر ضرور دی او هر ځوان ته، هر انسان ته ضرور ده چې هره ورځ 20 دقیقې الی نیم ساعت ورزش وکړي. که هره ورځ نشي کولی، په هفته کې 3 ورځې حتما باید ورزش وکړي. دوهم د ژوند ارزښت هغه مطالعه کول دی. مطالعه هم یو له هغه مهمو ارزښتونو څخه دی چې هر انسان باید په ژوند کې دغه ارزښت د خپل ارزښتونو په لیست کې ولري او هره ورځ کم تر کمه نیم ساعت مطالعه وکړي. دا چې ممکن ځینو کسانو ته دا پوښتنه پیدا شوې وي چې یا دغه حالت سره مخ شوي وي، ډېری ملګري داسې وایي چې زه غواړم چې مطالعه پیل کړم، خو کله چې مطالعه وکړم یا مطالعې ته مې شوق راسي، یو کتاب راخلم، 2 یا 3 ورځې وایم، بیا بېرته رانه هېرېږي، بېرته رانه پاتې کېږي، دوام نشم ورکولی. د دوام لپاره درته یوه اساسي لار ښیم. د ارواپوهنې له نظره کله چې یو عمل تاسو د 21 ورځ لپاره پرله پسې تکرار کوئ، هغه عمل ستاسو عادت ګرځي. البته د ځینو کسانو لږ وروسته عادت ګرځي، د ډیرو کسانو کله 21 ورځې پوره شي، تر 21 ورځو نه وروسته دا د عادت ګرځي. د ده په مغزو کې د نیورونونو ترمنځ یو اتصال جوړیږي، یوه لاره جوړیږي. نو کله چې تاسو همغه عمل تکراروئ، هغه لاره لا پراخیږي. نو د دې په خاطر چې تاسو غواړئ یو ښه کار خپل عادت وګرځوئ، نو په دغه شکل باندې تاسو هغه د 21 ورځ دپاره مسلسل وکړئ. کار په یو ټاکلي وخت کې هماغه کار سرته ورسوئ، هغه ستاسو عادت ګرځي. نو دا همدې خاطر ویل چې ځینو کسان غواړي مطالعه پیل کړي خو ترې پاتې کېږي، نشي کولی. نو دغه بهترینه لار ده. نو دغه 2 ارزښتونه باید هر انسان په ژوند کې ولري. بیا که چاته پوښتنه وه چې د ژوند ارزښتونه څه معنا، څنګه موږ په خپل ژوند کې ځان ته ارزښتونه وټاکو، نو ما ته کمنټ کې ولیکئ، در سره همکاري کولی شم. ویډیو سره شریک کړئ دوستانو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.